دوستانو دا وګورئ دا سړی لویه مرجع ده، لویه مرجع وه او دا په قم کې لویه مرجع وه. د دې نوم څه شی ده؟ حسین المؤید. د دې نوم په انټرنیټ کې ولیکئ. دا اوس کمال الحیدري ده، د دې ملګری پاتې سوی ده. او د قم اکثریت اغاګات د شیو اخوندان سره د دې سړي شاګردان دي. ښه ورته وګورئ. که داسې د ده نور ویډیوګانې دلته پیدا کړم چې دی څه وایي، اوس تاسې د ده خپله خبرې واورئ. كنت شيعيا. زه وایي شیعه وم. وكنت شيعيا متعصبا. زه وایي ډېر تعصبګر شیعه وم. څه شی وم؟ ډېر تعصبګر شیعه وم. متمسكا بالتشيع. او په شیعتوب مې ډېرې سخت منګولې ټینګې لګولې وې. كنت أرى فيه أنه هو الحق وهو الطريق الموصل إلى الجنة وإلى وای ما د دې لپاره شیعتوب ټینګ نیولی و چې دا حقیقي مذهب ده او حقیقي لاره ده او دا جنت ته تلونکې لاره ده رضا الله عز وجل او د الله رضا ته تلونکې لاره ده. ولكن حينما شاء الله تعالى لي کله چې وای دی الله جل وعلا اراده وای ما ته وسوه الهدايه سي هدایت الله راته وکړل وهيئ الظروف او کله چې وای دغه ارڅ راته آسانه کړل التي قادتني هغه چې وای زه نحو هذا البحث دی بحث را برابر کړم التشيع المذهبي. کله چې وای ما ته الله دا توفیق راکړل چې په شیعتوب کې ښه څېړنه وکړم او عمق ته یې لاړ سمه. وفي مدرسة أهل السنة والجماعة وحينما قادني هذا البحث دغه بحث چې زه وای دې ته تیار کړم او برابر یې کړم إلى الانتقال من ضفة إلى ضفة له یو ځای نه سره انتقال ونبذ ركن من أركان دا دی ده دا خپله دی داسې شیعه ده په منبر ورته ناسته ګوره او ښکاري فارسي الدين واستعان بشيء من حوامد وقوائم الدين وأعمدة الدين. فلا يجب على العلماء من الشيعي إلى السنة وطلع الفضل دا وګورئ ورته ولیکئ المعمم المرجع حسين المؤيد دا یې شکل ده ورته وګورئ. دا د ده چې کله اهل سنت والجماعت مذهب ته راغلل غوږ څه وایي ای عامو شیعو د الله دپاره یې واورئ د اهل بیتو دپاره یې واورئ. څه وایي او الله ورسیه ټول حسین المؤید المرجع دا داسې یو ټوپوس اغام نه د خو مسخور بلکې مرجع ده مرجع لکه د سیستاني او دا د قوم د ایران د اکثریت اغاګانو استاد پاتې سوی ده. څه وایي وصلت إلى قناعة راسخة بأن التشيع بكله باطل. وای ما چې څېړنه وکړله معلومات مې وکړل چې شیعتوب چې ده وای په هره طریقه او په هره لاره وای باطل ده. الله اکبر. بیا یې واورئ. وصلت إلى قناعة راسخة بأن التشيع بكله باطل بأسسه وتفاصيله. په اصولو په تفاصیلو په ټولو وای باطل ده. وأن الحق هو مع أهل السنة والجماعة. الله أكبر كبروا يا أهل السنة. اللهم ربي الله اکبر ولله الحمد. ټول حقیقت او حقانیت سره هغه ویل اهل سنت والجماعت سره ده. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ټول حقیقت او حقانیت سره هغه ویل اهل سنت والجماعت سره ده. یا ربي لك الحمد یا الله سموږ ته د توحید را نصیب کړی پاک مذهب او دین دی را کړی دی اهل بیت او د صحابه په لار دی روان کړی. یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وسګوره بل اغا ثابت سوای اغه را پیژنې چې دا څوک د ورته غوښ حسين المؤيد دا ګوره دا د دوی بل لوی دعوتګر اغا ده حسین المؤید ما څه درته نومي اخلي اوس غوښ دې څوای
حسين المؤيد إذا أردنا أن نزنه بالميزان الحوزوي وای کدغه حسین المؤید موږ وای په تله دی حوزی کی وای واچو پتله میزان دومره جی په پوه شو. پوي او جی یعنی قاری صاحب. دی حوزی په تله کی کی وای واچو هذه العمائم الكبيرة في النجف وای دغه اغاګان د لولو پټکی والاسی وای په نجف کی دي تكون تلاميذ له دا وای ټول د شاګردانو کی وای راځي الله اکبر. دا وای ټول د په شاګردانو کی راځي یو ځل بیا هم درته ښکاره کوم وهم العلمي الحوزوي دون مستوى حسين المؤيد. دا وای ټول د برابر وای په علم کې نه دي دا وای د قوم او د نجافو دا څومره اغاګان سری دا وای د علمیت ته نه رسیږي څه شي ته اوس ګور علمیت ته نه رسیږي. والقرآن یو دقیقه دا بیا د خبرې بیا راځي تكون تلاميذ له حوزوي ومع أهل السنة والجماعة. حسين المؤيد إذا أردنا أن نزنه بالميزان الحوزوي هذه العمائم الكبيرة في النجف تكون تلاميذ له مستواهم العلمي الحوزوي دون مستوى حسين المؤيد. التشيع وای په پوه شو سمخ کې می ترجمه درته وکړه دا د نجف وال وای نه دي او قاری صاحب. دا چې څومره وای معممین دي دا لولو پټکی والا وای دا د صفتله کې ورسره وتلو یو وای د علمي مستوا ته وای نه رسیدلی وس دل د بیا څه وای مستوى حسين المؤيد. التشيع والقرآن على طرفي نقيض. فإما شیا او قران دا وای یو بل سره په ټکر کې دي الله وس ګوره بس وکسه أن تكون مع القرآن وتترك التشيع، وإما أن تتمسك بالتشيع وتترك القرآن. وای دوه لارې دي دغه لپاره دا قران او شیان دا ویل یو بل سره په تضاد او په ټکر کې دي که قران رانیسي شیطوب به پرېږدي او که شیطوب رانیسي قران به پرېږدي الله وکسه فإما أن تكون مع القرآن وتترك التشيع، وإما أن تتمسك بالتشيع وتترك القرآن. ولا أعتقد أن مسلما حريصا على إسلامه يوافق على أن يبتعد عن القرآن ويترك القرآن. وای زه دا ګمان نه کوم چې څوک دې ځان ته مسلمان وای چې هغه د قران پرېږدي او د قران پر ځای دی بل څه راونیسي اوس ګوره بل څه وای أن من أهم الدوافع والأسباب التي أنقذتني من ضلال التشيع وای هغه اسباب او هغه لارې چې د ګمراهۍ له شیطوب نه وای نجات راکړل او راوي استلم ذهبي وهدتني أو إلى هداية؟ مدرسة أهل السنة والجماعة، وهي المدرسة الحق التي عبر عنها الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما أنا عليه وأصحابي. زوي دغه یو حدیث د اهل سنت والجماعت دغه حقیقي دین توي راوستلمه او الله جل وعلا هدايت را تنسب کړل چې نبی عليه السلام ویلي دي سي د ما په لار روان سي او اغلار ما انا عليه واصحابي په کوم لار سي او د ما صحابه روان دي. هذه مدرسة أهل السنة والجماعة هي ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا وای اغه وای د اهل السنت والجماعت مدرسه سي دا اغه مدرسه د کومه مدرسه سي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وأصحابه. من أهم الأمور التي قادتني إلى هذه المدرسة هو اكتشافي للتنافي بين القرآن وبين التشيع. الله اکبر. کوم څه وای زه دې ته برابر کړم او هدایت ته را وسلم او رب می هدایت را نصیب کړل هغه وای هغه ضد د قران او د شیطان په منځ کې الله هغه ټکر د قران او د شیطان په منځ کې کله چې می پلټنه وکړه حقيقي پلټنه می وکړه الله جل وعلا وای دې زي تر ورسول الدول الإسلامية تعلن أنه غدا عيد هم يقولون لا. الشيخ حسين المؤيد آية الله. الشيخ حسين المؤيد آية الله. دا خپل شیا اغا د لوی مرجعي دغه صورت وای مذاکری دغه سوای د حسین المؤيد په اړه باندې وای المرجع الديني. المرج ګوره
بیا داسې ونه وایي چې قاري صاحب دا څوک و. حسين المؤيد آية الله المرجع الديني. حينما كنا في قم كانوا يقولون عنه هذا هو الصدر الثاني. صدر په دې کې ډېر لوی سړی ده، ډېر لوی سړی تیر شوی ده او دا نو دی وایي موږ چې کله دی خپله وایي زه ورسره ملګری موږ وایي په قم کې ووایي موږ ویل چې دا هغه دوم دی صدر ده. نابغة من النوابغ. دا نابغه ده و نابغه وکي او نابغه ده وایي موږ به د ټولو دا ګمان کول. يعني سيكون صدرا ثانيا بعد محمد باقر الصدر. باقر الصدر وایي موږ دا ګمان کول چې له دې نه وروسته دی دوم باقر ده چې دومره لوی علمیت لري. كانوا يسمونه بابن إدريس العصر. الشيخ حسين المؤيد هو ابن خالة للسيد عمار الحكيم. دا یې نورې خبرې کړي ډېر تفصیلي ورکړی داسې. اذكر والله يعني شائع عندكم في د دې ترڅنګ یو بل هغه یې بیا وخت ورنه درته ښکاره کوم بیا سبا درته ښکاره کړم د الله جل وعلا حقیقي دین یې قبول کړل او د الله جل وعلا حقیقي دین ته راغل. ګوریا دا مرجع ده مرجع چې هغه دا درته وایي چې شیطوب قرآن په ټکر کې دي ضد دي سره او بیا د تا اغاګان چې اوس شاید هغه له شا اقرار پسې کې چې دا په علمیت کې دومره لوی علم الله ورکړی اوسي په نجف کې د ده په شان عالم بل نه و شیوک چې هغه د الله جل وعلا حقیقي دین ته راغلل د اهل بیتو حقیقي و د صحابه حقیقي دین ته راغلل او د زړه سره د بړه چنار عام شیو د بل ځای شیو نو سدیتا مرجع په دې اقرار کې چې شیا او قران سره په زید او په ټکر کې یا به قران را اخلي یا شیتو کدی قران را واخیتل شیا نه صفاته کېدل او که شیا سره به قران نه سره اخیستل. الله اکبر. او دا خبرې پټم نه دی ورسې زړه سرونو پلټنه یې وکړي. دا په الله قسم کماله موبایل نه راخیستلی دا ما په ټیک ټاک کې ورته ولیکل حسین المؤید می ورته ولیکل مرجع الشیعي حسین المؤید دا ویډیوګانې را تراوړم ورسې وی ګوري. یو بل لوی مرجع ده د ایران ده کمال الحیدری دام ډیر لوی علم الله پاک ور کړی ده الله دې هدایت ور نصیب کړي. یعنی نیوی په سلو کې د الحمدلله دغه ټول عام خلق لدی خرافات را ګرځولي وو. یا عائشه رضی الله عنها په شان کې سي د کوم عقیده او غیر کار کړه سي عائشه رضی الله ام المؤمنین دا چې څوک توهین کوي مسلمان نه ده. د ابو بکر د عمر په خلافت په اړه سکله دې ته نږدې شو چې د خپل اهل سنت اعلانوي بندیز ور باندې ولګول اوس دې دوا ور کړی د بیچارهګي ته دماغي کار نه کوي بندي خانه کې د دماغي کار نه کوي. دا په دې دا قاری په ایران کې دی او کمال الحیدری په نامو باندې ده په عربیم خبري کوي په فارسیم خبري کوي. کمال الحیدری مرجع په اخیری د غم ډیر تعصب لري. مخکینی ویډیوګانې سی وګوري د تاسو د ځواني ته نږدې وو هغه وخت کې ډیر توهین او سپکاوي وروسته بیا دی چې رسیدلې تحقیقاتو کې رسیدلې اخیری عمر دې وګوري همدا خبرې کې خپل عوام ته سي دی الله خاطر وکړي قران ته راسي دی الله خاطر وکړي حقيقي اهل بیت ته راسي صحابه هغه چې کله دا خبره وکړه چې توای صحابه نه مني په صحابه په سي بدرد وایي نو چې صحابه نه مني کله وای دین درته پاتې کیږي کله وای دین لري. الله اکبر. بیچارهګي تلویزیونان کامرې درسونه ټول ور باندې بند کړل ځکه که هغه اعلان کړی وای په خدای قسم کې د پرنیم ایران کې خلق لیدلی وای ټول باندې سنت والجماعت په ډول روان